اشرفاني او افغانانو ته د خلیلزاد پیغور وای تاسو هم کولای شول چې د اوکراین حکومت غوندې مقاومت وکړئ. دا چې د دوحې تړون په اړه یې نور څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه 2 کاله پوره شول. ټاکل شوی و د دوحې تړون پر بنسټ بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او افغانان د خپل منځیو خبرو له لارې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل خو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې نابریالۍ ثابتې شوې. د چارو ځینې څارونکي په افغانستان کې د جمهوري نظام د پرځېدو لامل د دوحې تړون بولي، خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ته خبره ردوي او وایي اوکراین کې وروستیو پرمختیاو ته په کتو شونې وه چې افغانستان کې هم د دغه هیواد مخکینی حکومت د خپلو ځواکونو او خلکو ښه مشري او مدیریت کړی وای. BBC ښاغلي خلیلزاد وپوښت پخوانی افغان چارواکي ادعا لري چې ګواکې نړیوالې ټولنې او امریکا افغان دولت ګواښی او یوازې کړ. نه ګڼئ چې خبره هماغه ځایه ورانه شوه. نوموړی وایي د افغانستان دولت کولی شوی خبرو کې پرمختګ وکړي، که څه هم یوازې د افغانستان د حکومت مسؤلیت نه و، طالبان هم مسؤلیت درلود. خو زه د دغه څه شاهد یم چې د افغانستان حکومت تر یو وخته د ناسم حساب له مخې نه غوښتل خبرو کې جدي واوسي. وخت وژنه یې کوله. تمه یې دا وه چې امریکا کې نوی راتلونکی حکومت په بدلې تګلارې ولري. د افغانستان حکومت کولی شوی هغه وسلې او سرتیري چې یې درلودل یې له ښه وکاروي. د افغانستان حکومت کولی شول لکه چې اوکراین یې ګورو لوړ پوړو چارواکو د خلکو او پوځیانو غوره مشري کړی وای. ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره په میاشتو خبرې وکړې، خو د دغه تړون چې ترې وروسته دومره لوی سیاسي بدلون راغی، طالبان واکمن شول او د امریکا ملاتړ حکومت وپرځېد. آیا یوه تېروتنه وه؟ ښاغلی خلیلزاد په دې هکله زیاتوي زه فکر نه کوم چې تېروتنه دې وي. له جګړې 20 کاله تېرېدل د حکومت او د امریکا له نظره جګړه په ښه ډول پر مخ نه وه روانه. په امریکا کې پریکړه پر دې شوه چې اړتیا ده له افغانستانه ځواکونه وایستل شي. نړۍ بدلون کړی و، نو اړتیا وه چې په یو هوکړه وشي. لومړی د امریکا او طالبانو ترمنځ او دویم د افغانانو په منځ کې د طالبانو او جمهوریت ترمنځ له امریکا سره هوکړه وشوه. له حکومت سره له جمهوریت سره خبرې پیل شوې، خو د بېلابېلو ضد او نقیصو دلایلو له مخې بریالۍ نه شوې. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.